سلام ګران دوستانو، راسو نن دا زده کړو چې څنګه کولی سو په مایکروسافت اکسل پروګرام کې د انوینټري دپاره یا د اجناسو د زیرمتون لپاره یو کوچنی ډیټابیس جوړ کړو چې څونه جنس موجود دي، څونه جنس وتلی دي، چا وړی دي، په چا پسې کم جنس ده. دغه ډیټابیس چې کوچنی دی په مایکروسافت اکسل کې بس تاسو سره د ټولو دکان د اجناسو په حساب کې ډیره مرسته وکړي. نو په ډیټابیس به په پښتو جوړ کړو ځکه اکثره دوستان غوښتنه کوي چې ځینې درسونه په پښتو باندې د ډیټابیسونه هم یا په بل عبارت د هغه عنوانونه چې په پښتو ولیکل شي. شیټ راسته طرف ته اړو، په دې ځای کې لیکو ګڼه معنا مسلسله شماره، په دې ځای کې لیکو جنس چې کوم جنس دی، دلته لیکو د راغلي جنس تعداد لیکو یا دغه جنس چې کوم جنس دی راغلی جنس تعداد وتلی جنس تعداد. دغه عنوانونه تاسو بدلولای هم سي. هر عنوان چې تاسو ورته لیکئ تاسو کېدای سي واحد هم ورسره ولیکئ، نه چې دا واحد معنا دا په ګرام راغلی، په کیلو ګرام دی، په دانه دی، په پاکټ دی، په چشت دی، دا ورسره لیکلی سي. مطلب تاسو کولی سي شخص ولیکئ، نه مثلا پر یو شخص مو خرڅ کړي، پر یو دکاندار مو خرڅ کړي، یا دکاندار څخه تاسو خپل راوړي، دا هم کولی سي. که مهمې وی لیکئ که نیمې لیکئ. مثلا ستاسو د قاطع لمبر مهم دی یا مثلا د اجناسو د ثبت لمبر مهم دی، هغه چې هر شی مهم وي هغه اضافه تاسو لیکلی سي. ولې په فارمولو کې نور زموږ دپاره شی مهم نه دی چې ولیکو. مثلا کېدای سي تاسو نیټه ولیکئ، نه چې تاسو وایئ چې دغه جنس په دغه تاریخ کم جنس راغلی یا په دغه نیټه سره کوم جنس وتلی دی، دا هم تاسو معلومولی سي. مثلا اوس د فارمولو دپاره باید تاسې دوهم جنس ولیکئ. دغه دوهم جنس زموږ دپاره مهم نه دی، ولې کوم جنس چې دلته لیکل کېږي هغه باید دلته هم ولیکل سي. دا په دې خاطر چې دلته اوس کومې فارمولې چې اجرا کېږي هغه باید دلته دوهم جنس خانه وي. نو دا خانه بیا وروسته موږ پټولی سو، په دې کې هیڅ لیکنې ته ضرورت نشته. دلته به مجموعه راغلی جنس معلوم کو، جنس دلته به معلوم کو مجموعه وتلی جنس، دلته به موږ دا معلوم کو چې څونه په ګدام کې دا جنس پاته دی. اوس چې کوم جنس دلته لیکل کېږي هغه باید دلته هم ولیکل سي. دا یو تکلیف دی چې زه یو جنس یو وارې دلته لیکم، دوهم ځل یې بیا دلته لیکم، وخت راڅه ضایع کېږي. نو تاسې ولیکئ مساوي دا خانه، یعنی دغه خانه مساوي د دغه سره که چې دلته مې په دغه د بي کالم دغه جنس تر لاندې مې هر شی ولیکل هغه چې دلته هم ولیکل سي. انټر کړئ، دا فارمول مو تر پایه پورې بیا داسې کاش کړئ درسره. او اوس په دې ځای کې زه مجموعه راغلی جنس یوازې معلوموم. نو دلته لیکو مساوي، په دې ځای کې ورته لیکو سم اف قوس خلاص کاونټ اف قوس خلاص سم اف قوس خلاص. په دغه ساحه کې په دغه د بي کالم په ساحه کې کاما کم جنس غواړم، دغه جنس غواړم چې دلته مې هر جنس درته لیکل دی هغه کاما جمع یې کراته کم دی، جنس راغلی تعداد دا دی. مثلا دلته 3 راغلی، بیا 15 راغلی، بیا 10 راغلی، دا چې دی ماته چشکې راته جمع کې چې څو سول، یعنی دغه د جنسو په خانه کې ته ماته حساب که کریټریا مې چې شته دوهم جنس دی. دوهم جنس مو ځکه انتخاب کړي چې دلته هر جنس ولیکل سي، هغه جنس دلته خپله راځي، او چې دی ماته کریټریا چې سم رینج کوي یعنې راته جمع کوي کومه دی، دغه د سی کالم دی چې د راغلي جنس دا دی. قوس بند انټر کوئ چې موږ ته تعداد معلوم سو چې دغه جنس په مجموع کې دومره راغلی دی. اوس که غواړو چې دا معلوم کړو چې دا جنس څونه وتلی دی، په دې ځای کې لیکو مساوي سم اف قوس خلاص د دغه جنس کالم کاما، په دې کې ماته دغه جنس پیدا کړه کاما کوم دی تعداد وتلی ته، ځکه دلته موږ مجموعه وتلی جنس معلومو. نو دلته به هم د وتلي کالم انتخاب قوس بند انټر.
اوس که غواړو چې دا معلومه چې څومره جنس پاته دی، په دې ځای کې لیکو مساوي مجموع راغلی جنس منفي وتلی جنس انټر. اوس ځینې دکانداران داسې یو عادت لري چې وایي زما جنس چې دغه جنس تر 100 کم سي ماته چې خبر راکړي. تاسو کولی سئ چې کنډیشنل فارمټینګ پر اپلای کړي. که دا تر دومره کم سو ته داسې رنګ ورکړه، مثلا که دا کم سو تر 15 یا مثلا تر 10 کاټنه ته ماته داسې رنګ ورکړه. اوکې تاسو دوی داسې انتخابوئ. په دې ځای کې فارمټ سټیبل پر اپلای کړئ در سره. هغه نور چې هر څونه ساحه وي په ټول باندې اپلای کړئ. اوکې کړئ در سره. بیا سلایسر ته راسئ. په سلایسر کې ته ماته تجزیه وکړه. په څه راته وکړه؟ مثلا د شخص په اساس راته وکړه او د جنس په اساس راته وکړه، چې بیا تاسو دا معلوم کړئ چې احمد څونه شان ورځي، پلانکی جنس موږ ته څونه پاته دی، دغه څونه دی راته. دا دې ځای کې درته ښیر دی. تاسو دلته لوړ خپل عنوانونه لیکلی سئ. په دې ځای کې خپل عنوان ورته ولیکئ چې مثلا دا د کم شرکت یا د کم دکان دی. مثلا فرض که زه ورته لیکم مثلا یو نوم به ورکړو احمد LTD. نو تاسو خپل مشخص نوم ورکړئ دوستان. دلته هم یو نوم ورکړئ چې مثلا فرض کړه د 1498 لمریز کال څخه تر 1499 لمریز کال پورې د شرکت د اجناسو د سب لیست. دا راته ضرورت نشته، دا ډیلیټوم. او اوس که زه دلته یو جنس ولیکم، یو څو جنسه به انټري کړم چې تاسو ته نتیجه معلومه سي. مثلا 18 کلم ورکړه. مثلا په دې ځای کې یوه خبره مهمه دا ده چې جنس چې هر جنس مو ولیکئ ټول عمر به جنسونه هغه رقم لیکئ که یو جنس او بل که چیرې 2 نفره د احمد په نامه راغله، یو احمد نومیږي بل احمد نومیږي، تاسې دا یو احمد یو نوم دا بل احمد به یو بل شفر ورسره کوئ، احمد یو یا بیا نوم ورسره لیکئ یا بیا د پلار نوم یا تخلص اړوئ. بیا ځکه کیوان نړوئ نو بیا 2 احمد هغه د یوه احمد په حساب کې درته راځي. مثلا فرض که زه ورته لیکم بوره به ولیکو. مثلا اوس بوره ماته ګدام ته چې ګورئ که تاسو ګورئ بوره چې دلته ولیکل سول په دې ځای کې ډایرکټ راغله. بوره موږ ته راغلی ده. مثلا فرض که زه ورته لیکم مثلا 500 کیلوګرامه، 500 وتلی جنس نسته، دلته لیکم کیلوګرام خلاص. په دې ځای کې شخص که تاسو لیکئ ویې لیکئ، که نه هیڅ صورت نسته، دلته خپل تاریخ ولیکئ نیټه. اوس ګورئ که تاسو ورته وګورئ موږ ته 500 کیلوګرام بوره راغلی ده او 500 پاته ده. که بیا زه راسم مثلا شنې چای، مثلا په دې ځای کې ورته لیکو چې مثلا راغلی دي مثلا 400 کیلوګرام. په کم تاریخ راغلی؟ په دې تاریخ باندې راغلی. که چیرې دکان ورته لیکي نه، دا که تاسو لیکئ چې دکان ته راغلی دی، دا هم دکان ته راغلی. اوس زه رالم مثلا ما بوره خرڅه کړه، بوره چې دې خرڅه کړه نو بیا په راغلي کې نه لیکل کېږي، بلکې تاسو به د وتلي جنس کالم ته راوړئ. مثلا څونه وتل؟ مثلا فرض که بوره وتل 300 کیلو ما خرڅه مې کړل، کیلوګرامه پر چا مې خرڅه کړل؟ مثلا پر احمد مې خرڅه کړل. احمد په کم تاریخ مې خرڅه کړل؟ په دا تاریخ. که تاسو ګورئ موږ ته دلته په مجموع وتل کې دون دی، پاته دون دی. که چیرې بیا زه راسم بیا بوره خرڅه کړو، دا ځل مې بوره خرڅه کړه مثلا 110 کیلوګرامه، دا هم بیا پر 19 باندې خرڅه کړل. که تاسو ګورئ موږ ته 90 کیلوګرام را پاته سول. که تاسو بیا راسئ مثلا شنې چای ولیکئ، شنې چای مې خرڅ کړه مثلا فرض کړه 290 کیلوګرامه. مثلا دا مې هم پر احمد خرڅ کړی دی، پر احمد خرڅ کړی چې 110 کیلوګرامه در پاته دي. که
که زه رالم بیا بوره ما راوغوښتل ځکه زما جنس کم دی یا مثلا فرض کړه څونه مې راوغوښتل مثلا فرض کړه 200 کیلوګرام دا کله چې موږ تاسې جنس راوړو په اتومات ډول بیرته پر جمع کیږي چې دا جنس اوس په حقیقت کې په ګودام کې دومره پروت دی 900 کیلوګرامه ټوله راغلی ده 410 کیلوګرامه ټوله بره خرڅه سوې ده او ټوله 290 کیلوګرامه پاته ده که چیرې زه اوس بیا بوره خرڅه کړم په دې ځای کې زه تعداد ولیکم چې مثلا فرض کړه 215 کیلوګرام مې خرڅ کړ 215 دا خرڅ کړو په اتومات ډول دلته خانام سره سو ځکه دا جنس زموږ دپاره کم سو دا جنس باید موږ راوغواړو کیلوګرامو پر چا مو خرڅه کړې ده پر هر چا چې مو خرڅه کړي هغه نوم دلته لیکو تاریخ لیکو اوس چې هر کله موږ حسابونه کوو چې دا جنس کم یا ډېر دی په دې ځای کې د څه شي حسابونه غواړئ د بورې ده په بوره کلیک وکړئ تاسو ته د ټولو د بورې حساب جلا سو تاسو د بورې حساب را پرینټ کړئ ویې ګورئ بیرته کلیک کړئ که تاسو ته احمد راسي یا یو شرکت والا ته راسي دا زما حسابونه ورو راوګوره سره کم دي هېڅ ضرورت نشته تاسو کتابچې وګورئ د چا حسابونه غواړم د احمده دغه د احمد حسابونه بوره جې پر خرڅه کړې ده شنې چای جې پر خرڅ کړې دي دونه بوره درڅه وړې دونه شنې چای په دغه نفر په دغه تاریخ او پیسې او شیان کوم لیکلي وي هغه محاسبه به هم درته کوي انشاءالله الرحمن بله ویډیو په همدې شکل جوړوو چې هغه هم بیا د پیسو محاسبه هم درته وکړي چې څو پیسې یې سولې که ته غواړې چې د خپل دکان موجودي وکړې چې په دکان کې اوس تا سره څونه شی پروت یا د خپل دفتر د شرکت موجودي کوي چې معنا دغه جنس دون راغلی اوس په ګودام کې څونه شی پروت دي ته کلیک پر کوې په ګودام کې تا ته مثلا دون راغلی و نور وتلی دي ستا ګودام باید تا ته دغه شانو حساب په لاس درکړي اوس باید په ګودام کې زموږ سره 15 کیلوګرامه باید بوره پرته وي او 110 کیلوګرام باید چای را سره پرتې وي خدای دې وکړي چې یو څه مو ځینې زده کړي وي د الله په امان